داسې یاد وساتئ انشاءالله یاد وساتئ ټول مسلمانان ذهن کې واچوئ انشاءالله اته 9 کاله 10 کاله پس به ووینئ که جان دی هم راته به ووایه چې خبره دی ټیک ده مبارکي به راکړې او که مړ هم نو به چې ملا داسې تقریر کړی چې انشاءالله زمونږ په پاکستان کې داسې کور به پاتې نشي چې هغې کې حافظ د قرآن موجود نه وي که خیر انشاءالله دومره تیزه دا ریشو روان سکولونه راووتل اقرا والا هلته ورته سکول هم ښایي قرآن هم وریادی جینکو ته هلته سکول هم ښایي قرآن شریف وریادی رونو دا د چا برکت دا د علما زما د خبرې مقصد څه دی مقصد دا چې د عالمانو قدر وکړي احترام وکړي عزت وکړي دین یوازې د مولا نه دی ګورئ دا دین خو زموږ د ټولو مشترک دی زه ستاسو هم شکرګزار یم دا د عوامو دوستانو زموږ بعضې علما د عوامو نه ګیلې شکوې کوي معاینه اصلاح کوئ ګیلې شکوې مه کوئ که ستاسو موږ سره مینه او ملګرتیا نه وي زه به فلان مثال درکړم که دلته ستاسو نه وی ناست ما به تقریر چاته کوم که تاسو نه وی ناست مولانا بحرالله صاحب محترم به تقریر چاته کوم موږ به دیوالونو ته چغې والېږو خو تاسو کېناستئ نو موږ راته بیان وکړو زما به هم ثواب وشي ستاسو به هم وشي که تاسو دا بچي موږ له نه وی رالېږلې نو موږ به قرآن چاته خو ځه موږ ته چاپیس صاحب وایي قاري صاحب وایي ملا صاحب وایي خو ستا بچي راشي راته کښېني زموږ دا پټکي خو ستاسو د بچو د برکته دی تاسو بچي راولېږئ زموږ پې شمله اوچتئ موږ ورته قرآن وښایو دین ورته وښایو تاسو راله مدرسې څوک جوړئ موږ ملا سره پیسې شته مدرسې څوک جوړئ تاسو یې راله جوړه جوماتونه راله څوک جوړئ هم تاسو یې جوړه نو دا هم شریک شی دی دا په شریکه د دې دین خدمت کوو که خیري انشاءالله او هغه دین چې الله قرآن شریف کې فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا چې الله وایي ما دین مکمل نعمت یې ورته ویلی دی دین یې ورته ویلی نوم د اسلام یې ولی ایښی دی هغه خدمت یوازې په مولا نه دی ګورې دا ذهن کې واچوئ په موږ